د فاطمه ګل غلطه ویډیو چې په انټرنیټ باندې ډیره زیاته وایرل شوې ده نن یې در سره همدلته شریکوم. نو دا ویډیو خامخا تر اخره وګورئ او یوه خبره باید درته یاد کړم چې دا ویډیو ماشومان مه ګورئ. قدرمنو مراد به تاسو ټول پیژنئ چې په کومه طریقه په ښځو باندې پیسې ګټي، چې اول نه یې دوه نورو ښځو سره هم ودونه کړي وو، چې وخت یې پې تیر کو نو طلاق یې کړي او بیا یې نیلم ګل سره واده وکړو چې د هغې هم دوران تیر شو نو بیا یې پرېښوده، یعنې طلاق یې ورکړو. او اوس یې فاطمه ګل سره واده کړی دی چې د دې دوران هم تیر شي، دې له به هم طلاق ورکړي. تاسو د مراد عمر ته وګورئ او کارونو ته یې وګورئ. عمر یې دومره نه دی او دا یې څلورمه ښځه ده چې کوي او نورې ښځې هم پرېښي دي. د دې مطلب همدغه دی چې په ښځه باندې پیسې ګټي او هر قسم بې حیایي پرې کوي. څو ورځې وړاندې چې کله دوی دوبۍ ته تلي نو هلته یې هر قسم بې حیایي وکړه، سټیج پروګرامونه یې هم وکړل، بیا په هوټلونو کې هم ښه مزې واخیستې ځکه چې دوبۍ کې ډېرې ګرانې خرچې دي او هر سړی هلته وخت نشي تېرولی چې چا سره سمې ډېرې پیسې نه وي. او پیسې دوی په دې طریقه وګټلې چې هر یو کار یې پکې وکړو. د دوی په شرم هیڅ کار نشته، ګینې دا ټول خلک دوی ته لګیا دي چې بس دی دا کارونه پرېږدئ او خپل الله ته متوجه شئ، ښه سم د عزت ژوند تېروئ. خو ښکاري داسې چې دوی هم قسم خوړلی چې د حیا عزت ژوند به تېر نه کړي او همدې بې عزتۍ کې به اخته وي او په ښځو به پیسې ګټي. د دې خلکو ضمیر دا هر څه مني چې ښځه یې بل سره پرته وي. د دوی نه حیا عزت وتلی دی، تش په شکل او په نوم انسانان پاتې دي. زه بیا هم وایم چې دوی له پکار دي چې په حیا عزت کور کې ژوند تېر کړي او د دې بې حیایۍ نه ځانونه وساتي. په دې کې فایده ده، ګینې یو وخت به داسې راشي چې دوی به هم بیا د علي شاه 007 د مور په شان جاړي، خو بیا به پرې وخت تیر وي. دوستانو تاسو داسې بې عزته خلکو ته څه پیغام لرئ کمنټ کې خامخا ولیکئ، ځکه کیدای شي زموږ دا ویډیو دوی هم وګوري چې لږ عقل زده کړي او دا کارونه پرېږدي. دوستانو زموږ چینل پښتو پوسټ هم در سره سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.